ها دا ورور سوال کړی دی، دا ښه فایدهمند سوال دی. وی موږ دا خبره اورېدلې ده ستاسو په درسونو کې او د نورو علماو په درسونو کې چې شریعت کې چې دی ځنګلي خر دا حلال دی او کورنی خر چې دی دا حرام دی. د ځنګلي خر کم یو ته وایي؟ دغه برګ چې د سپینې او تورې پټې چې پکې دا دی که نه دا بل څه ته وایي؟ جواب د دې مسلې دا یاد کوي په صحیح حدیثونو کې دا مسله ثابته ده چې ځنګلي خر د ده خوراک حلال دی. صحیح بخاري صحیح مسلم کې ډېر حدیثونه داسې شتي او په نورو کتابونو کې هم شتي چې هغې نه دا مسله ښه واضحه ده چې ځنګلي خر چې دی هغه څه دی؟ هغه حلال دی. هر چې کورنی خر دی هغه حرام دی. په صحیح بخاري کې دا حدیث دی د جابر رضی الله عنه چې نهى النبي صلی الله علیه وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر. د خیبر په ورځ رسول صلی الله علیه وسلم د خره د غوښې نه منع کړې وه او الحلال. بل حدیث کې ورسره دا وضاحت راځي، دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې حرم رسول الله صلی الله علیه وسلم لحوم الحمر الاهلیه. اهلیه یعنی کورنی خر چې ساتلی کېږي. د دې خر د غوښې د خوراک نه رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی ده. هر چې هغه بل خر دی ځنګلي نو هغه په هغه اصل باندې پاتې دی چې د هغې خوراک هغه حلال دی. خو دا ځنګلي خر وایي څه ده؟ دا بلکل په شکل کې چې ورته وګورې د دې خر په شاني کوم چې دا خلک یې ساتي ځان سره، ها خو په بدن کې په رنګ کې فرق کې. او په دې باندې علماو یعنی د علماو د کتابونو چې راوړي پخوانو علماو هغوی دې باره کې لیکل کړي دي. جزیرة العرب کې دا ډېر زیات و، دې علاقو کې دې ملکونو کې دا خو ته اوس غیب شوي دي. که خیال هم کړی کومه علاقه چې آباده نه وي هلته ډېر ځناور څاروي دا میلاویږي، خو چې څومره علاقه آبادیږي نو هغه تې تښتي ورکېږي. نو دغه شان په دې جزیرة العرب کې دا ډېر زیات و. ځکه چې سوال دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دا تاسو خوړی شئ او صحابه کرامو خوړلی دی، ښکار یې وله کړی دی خوړلی دی، نو خو دا مطلب چې دلته وو که نه؟ دا دلته وو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم دا مسله ذکر کړې ده. نو دا دلته په دې جزیرة العرب کې ښه ډېر وو او ځکه بعضو شاعرانو دا شاعري چې وګورې د عربو کوم چې دي جزیرة العرب دي هغوی په شاعري کې دې خرو ذکر کړی دی کوم چې ځنګلي خره دي. نو دا په شکل کې خو بلکل دقه شاني، خو دا ځنګلي یعنی د انسان سره عادت کېږي نه. او د دې ډېر رنګونه یي ډېر قسمونه یي. یو قسم پکې دغه دی د کوم په باره کې چې د ورور تپوس کړی دی دا برګ خر چې زیبرا چې ورته ویلی کېږي، دا پټې پکې سپینې او تورې. نو دا یو قسم دی. موږ داسې نشو ویلی چې ځنګلي خر صرف دقه یو دی، نه دا د ځنګلي خر یو قسم دی. دا برګ چې دی برګ بروږي دغې دا پټي د ده خوراک هغه حلال دی. هر چې دغه خره دي دا کوم چې خلک یې ځان سره ساتي نو داسې دي دا حرام دي. ها په اوله کې دا حلالو، خو د خیبر په ورځ بیا رسول صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې د دې د خوراک نه ځان هغه لرې ساتئ. والله اعلم. اولنی سوال دی ورور کړی دی چې کله سړی منځه ته ودرېږي او تکبیر وایي تکبیر تحریمه الله اکبر، نو که د الله اکبر سره د الله یو نوم بل ذکر شي نو دا به روایي او که نه وي؟ لکه سړی وایي الله اکبر العظیم الرحیم، دا به روایي او که نه وي؟ جواب د دې مسلې دا یاده کوي چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا خبره ثابته ده په ډېرو احادیثو کې چې کله به هغه منځه ته ودرېدو نو الله اکبر به یې وي بغیر د نیت ویلو نه په جبې سره، او دا الله اکبر به یې وي فقط الله لوی دی د هر څه نه. اوس که یو سړی دا وایي چې الله اکبر کبیره، الله اکبر العظیم، یا الله اکبر او د الله بل نوم ذکر کړي، دا به بدعت او دا به ناروا کاري. او حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه یا ما لیس فیه فهو رد.
چا چې زمونږ په دې دین کې داسې کار راوویستو چې د هغې څه اصل او بنیاد نه و د عبادت په نیت باندې دا کار مردود دی. دلته اوس یو کس ویلی شي او دا د عوامو خبرې دي چې علم ورسره نه وي، اگر که ځان ته که عالم هم وایي خو دا خبره د بې علمۍ ده. نه نو وایي ده کم کوپر وکړو ویلی شي تا ته. لکه یو سړی منځه ته ودرېږي الله اکبر کبیره، الله لوی دی د هر څه نه لوی دی، کبیره ورسره زیات کو لوی دی. نیر وایي ده څه کوپر وکړو. دا دین زما او ستا د ذوق کار نه دی ګورې ښه، چې زما او ستا ذهن څه شي ته ښه وایي، زما او ستا په طبیعت برابر دی جدا به دینی، که زما او ستا د طبیعت نه خلاف وي دا به دین نه وي. زمونږ علاقې والا یې ښه مني جدا به دیني، که پښتانه یې بد ګڼي جدا به دین نه وي. دا خبرې ټولې غاړې ته کېده. موت یو بندگان، بنده خو پېژنئ که نه، که نه پېژنئ بنده؟ بنده څه ته وایي؟ بنده چا ته وایي؟ عام بنده چا ته وایي؟ بنده هغه چا ته وایي چې هغه د سید په اختیار کې. تاسو اوس پورې بنده نه پېژنئ، ته بنده د الله یې. څه مطلب دی بنده د الله؟ د هغه د باچایي لاندې. نو موږ بندګان یو، د بنده سره دا اختیارات نشته چې دی د ځان نه څه شي ته دین به وایي او دین به یي دی به ته دین نه وایي. دا زموږ سره د اختیارات نشته. زما او ستا کار دی د الله بندګي کول په داسې طریقه څنګه چې الله موږ ته ښوولی دی د رسول وسلم په ژبه. نو هغه ټول عمر دا مونځ کړی دی، چېرته پکې هغه دا نه دی وایي چې الله اکبر کبیر او ما ورته ویلي د هغه نه زیات تقوادار یو، د هغه نه زیات دیندار یو چې موږ ورسره کبیره لګو یا بل نوم لګو. نه، دا اضافت د بدعت دی، دا ناروا کار دی. او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه ویلي؟ وایي تاسو کې که چاته اوږد ژوند میلاو شي نو ډېر اختلافات او بدعات به وویني، نو زما لار مضبوطه راونیسئ او د خلفای راشدینو. بیا په آخره کې دا ویلي دي وایاکم ومحدثات الامور، ځان د هغه کارونو نه ساتئ چې هغه په دین کې راویستی کېږي او بنیاد یې نه وي. فإن كل محدثة بدعة، هر نوی کار په دین کې بدعت دی. وكل بدعة ضلالة، او هر بدعت گمراهي ده. نو دا گمراهي ده. په دې کې به دا بحث نه کوي چا سره چې یاره زه خیر دی څه کوپر خو یې نه دی کړی، څه چلي کړی خیر دی، ته ګمراهۍ ته خیر دی وې، داسې خبره شوه او ګمراهي ده.